زما واتس اپ ساده کال زما اس ام اس چیټ پکچر د چر ځان سره کنیکټ کړل یو ځل ته سم کوم کال کوم په واتس اپ چا سره چیټ کوم دا ټول بل یو انسان دی ګوري زه څنګه وګما چې خپل موبایل د انسان ختم کم دا مان یو کس پښتنه وکړه ماته انبوک سیمه سي را دي چې دې ماته سهالو خای څنګه وګما ته دونه پته شته زما موبایل کنیکټ دی د بل انسان سره خو څنګه زه وکما چې خپل موبایل بالکل سیف کما سکی ور کما تاسو طریقه خیمه دوه طریقې ته خیمه د دوه طریقې چې تاسو کولو کوي نو تاسو کوم اپلیکیشن چې تاسو موبایل کې انسټال کړي ساده ډیټا ګوري نو هغه بسانه ختم شي دلته سکرین ریکارډینګ ته ګوري ټول نو مخکې تاسو ته وایم چې یو انسان وکړي هغه تاسو ډیټا ګوري دا ګوري په څه طریقه هغه تاسو چې تاسو موبایل د سټ ټایم د پاره سره لږ وخت پر تاسو د لاس کې راولي پدې کې هغه اپلیکیشن انسټال کی کومه ټریکینګ اپلیکیشن چی پاره کې سو کې پاک اپلیکیشن کې خپل جیمیل ورواچي جیمیل ورواچي نو اپلیکیشن چې کوم انسټال شي هغه د سکرین نه غیب شي لکه دا اپلیکیشن چې مدخکاری هغه د سکرین نه ورک شي هاي شي نو هم تخکاری نه خو جیمیل په کې ورچې لوي نه پاک جیمیل په ذریعہ چا څنګه ډیټا موږ انکول دي کی نو هغه ته چا څنګه ډیټا ان کی نو هغه څنګه ډیټا بیا زی چې موږ څنګه ډیټا په اپ کې ډیټا سٹور کی موږ څنګه ډیټا ان کو انټرنیټ په ذریعہ هغه ته جیمیل من ډایرکټ سینډ شي نو موږ بس دا سکو چې دا اپلیکیشن هم دا ختم کو دا جیمیل هم ختم کو نو دا څه بسنګ کو ټول نو مخ ته ول نشي دسي که تاسو سره په دې شک کې تاسو په دې اپلیکیشن تراشي هایډنس اپ ډیټیکټر دا به تاسو اوپن کړئ به دې سي اوپن کړئ دا به انسټال کړئ به اوپن کړئ دوه طریقې ته هم ځان تاسو اپلای کړئ ټول نه پیدا طریقه دا ګوره تاسو دلته کې د اپ مسر اوپن کیږي پس به تاسو زیاته دا ټرای کړئ او دلته لوډینګ کړئ دلته تاسو راشي ګوره سکین سپای اپس او دا ګوره سټوریج ویو دا ډیلیټ سپای اپس دلته تاسو دا شو کوي کنه دغه دلته تاسو راشي ډیلیټ سپای اپ باندې کلیک وکړئ ګوره دا چې کوم جاسوس اپلیکیشن دلته ماته چې نو سپای اپ پاوند نو بلکې هیڅ قسم اپلیکیشن نشته چې زما ډیټا چاته ورکړي د سیګور سکین سپای اپ ګوره دلته کلیک کوم چې ماته خو سکین کې څه اپلیکیشن غوښته وکنه نشته بیا هم کدا سو د اپلیکیشن هم ګوره خو بیا هم تاسو یار په شک کې چې دی اپلیکیشن مو ته غلط ډیټا راکړه بیا هم اپلیکیشن شته د نه رالي او زما ډیټا اوسم سو ګوري څنګه بکو بیا تاسو تاسو کې دلته ورشي سیټینګ ته سیټینګ ته چرشي په هر موبایل کې سیټینګ لګ معمولی بدل کېدای شي خو نور دغه یو شانت کی تاسو سرچ کړئ فیکټری ریسیټ فیکټری ریسیټ مطلب زما دا چې تاسو خپل موبایل لواخلې دا په ټوټلی فیکټری ریسیټ کې ساده الفاظو کې موږ فارمیټ می کو موبایل تاسو ټول فارمیټ کې دا ګور ایرز آل ډیټا فیکټری ریسیټ په دې option دا کوم پړکی چې دا سماته دا تاسو کلیک کړئ دا نو ګوري کدی من دا کلیک وکما او دا ګوري ماته خج ټول جیمیل او ټول ډیټا سنچوي دا په ټول راځي چې ایرز آل ډیټا کلیک وکم زما موبایل مکمل ریسټارټ شي بند بشي بیا بولګي نه په ټول ډیټا تلی جیمیل اپلیکیشن ندینه به هغه اپلیکیشن هم لاړ شي کوم چې موږ ته چا انسټال کړي هایډ کړي خپل جیمیل به کې ورچې دي د چا سونه جیمیل ډیټا د براوزر کې موږ ته سیو کړي اپ سیو کړي هغه ټول بلاړ شي مطلب دې نه ختم شي زموږ موبایل چې کوم دا چې ریسټار شي فیکټری ریسیټ شي واپس ولګي دا مکمل سیفي دا هغه پس بالکل زموږ واتس اپ زموږ ساده ډیټا زموږ کوم سونه څه دي هغه بالکل زموږ سرچ هیستوري دا ټول بالکل سیف اینڈ سکیور شي دغه پښتنه کړل ودیو نو ما ته جواب ورکوم دا ویډیو می جوړ کړل ورته د شارټ غونته کې نو امید لرم ویډیو تاسو خوښ وي ځان سره لایک کړئ مخکې خپل مرګرو سره هم شیر کړئ ان شاء الله ملاقات پکې په بل نوې ویډیو کې د لوی الله پامان